دوستانو یو څه خپرونې مې په ننګرهار کې کړې وې ډېر وخت شو چې کابل ته نه یو راغلي دا دی کابل راغلو هر څوک کولی شي چې پخېږي نه هر څوک نشي کولی دا خپله استازي غواړي څه پکې کمال دی کمال شته پکې ده زموږ د نورو ښکلو ویډیوګانو لپاره یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ سیخان خو ولا راغله ما د غرور مې وکړه مال ډېر خوند راته راکړه مال یو څو رانې به دیوالو او وبیا خورو او تاسو باندې بیا مو خورو یو افغانستان یوټیوب چینل دا دهی پلې چاټ دی د ورځې تقریبا څو روپو کار کوي کېږي نو 2000 باندې کړي دی 3000 2500 5000 دونه کې برابرۍ ده نو د لا نورو ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ سلامونه د افغانستان یوټیوب چینل مینوالو هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ خوشحاله اوسئ له تاسو ټولو مننه چې زموږ خپرونې تعقیبوئ دوستانو یو څه خپرونې مې په ننګرهار کې کړې وې ډېر وخت شو چې کابل ته نه یو راغلي دا دی کابل راغلو ارزان قیمت کې یو دوستانو دغلته یو ډېر ښایسته غوندې بازار دی د دغه ویډیو به جوړه کړو او تاسو سره به وګورو په دې هیله چې تر اخره راسره اوسئ په شروع کې دغلته یو سیخ یا کبابي دی نو غواړو چې خبرې له همده سره وکړو سلام ستړي مه شئ نوم دې څه دی واحد الله څنګه یاره الحمدلله واحد الله خلکو ویلو په تصویر باندې سخته غوسه کوي هو دا خدا ولا شي ولې؟ ځینې مشکلات د وجه چې نشي کولی چې خپل تصویر شو کو څومره سیخونه د ورځې په الحمدلله غدري سره څلور سیخونه وباسه د الله فضل 300 په سیخ کې خو یو روپۍ د پاتې کېږي نه بس د الله فضل د ستوي چې پاتې کیږي په سیخ کې سیخ کې انا بیا 300 ګټم او الحمدلله آفرین مهنت کوه بس الحمدلله الله فضل دی دوستانو ډېری ځوانان وایي چې په دې وطن کې کاروبار نشته خو ولې بیا هم یو څه ملګري وینو دغسې وړوکی کاروبار ځینې دوستان د وږو ته ولاړي د نورو ملګرو غوندې نه ناامیده کېږي چې په پردو وطنو ته قاچاقي لاړ شي او خدای مکه هلته ځواني مرګ شي سلام جوړ تکړه وعلیکم سلام رو رخی قراری را بخیر ستا نوم څه دی زما نوم عطاالله دی عطاالله جانه څنګه یې والا شکر د خپل خیر قراری ده ان شاء الله والا زه خو د کاشو شرکت لرم کاشو شرکت څنګه دغه وختونو کې کاشیانې خرڅېږي والا شکر ده الحمدلله شکر ده بس نه شکر ده الحمدلله شته ده تقریبا څومره کار کوئ والا د ورځې مختلف ورځې مطلب داخل یو لکم کېږي او نیم لکم دوه لکم کېږي مخکې اوس څومره یاره که زه درته ووایم که نه د مخکیني حالاتو نه تېر حکومت نه زما به د حکومت کې کار ښه دی والا زبردست والا ډېر ښه دی زه درته ووایم چې مخکې به خلکو چیړم که والا چیړم خلک نه کوي ښه مزدوري را پکې ښه مزدوري ښه الحمدلله ته هم خلکو سره ګزاره کوې یاره والا که نه ګزاره خو کوم خامخا ساده پورې ګزاره کوم راغلی سیخان خو والا راغله ما د غرور مې وکړه مال ډېر خوند راته راکړه مال یو څو رانې به دیوالو او وبیا خورو او تاسو باندې بیا مو خورو مننه څه خدمت والا یو څو رانې در باندې خورم والا ګوره په منډه ګوره کور ودان یو افغانستان یوټیوب چینل ډېر یو ښایسته هوټل دی ډېر زبردست شیدو چای پخې د ریزبانانو خبره شیرچای نو په مازدیګري کې دغلته د ښار اوسېدونکو همداسې نور دوستان میلمانه راځي نو دغلته بیرون ناست دي سلام ستړی مه شئ او نوم دې څه دی
علیکم السلام ستړي مو شئ په خیر علی خاص زما نوم د سمین ګل د ننګرهار ولایت یم د کومې ولسوالۍ ننګرهار کې ننګرهار ولایت یم د شینوارو د غني خیل ولسوالۍ د غني خیلو یې غني خیل یم بلې زبردست څومره وخت کېږي چې دلته راغلی او چای پخوې تقریبا داسې وګوره چې یو کال وشو دې هوټل ته راغلی یو کال یو کال. دغه شوده مو وطني دي وطني نه دي دا وچ شي دي وچ دي وچ شي. وطني نه پیدا کېږي وطني پیدا کېږي خو هغه بیا موږ ته اواره نه کوي ګران تمامېږي ښه څنګه د ورځې څومره شوده پخوئ څومره خرڅېږي او بازارونه مو څنګه دي بازارونه خو شکر الحمدلله ښه دي دستي صاحب دا چې خلک هم نشته کمزوري دي خو بیا هم ګزاره کوي که نه او شوده داسې وبوله چې 2 ډبله وباسو 2 ډبله وزن یې څنګه وزن داسې دا چې 1 کیلو 2 کیلو چې موږ واچو 2 بوشکې اوبه پکې اچو په یو ډبل کې 2 بوشکې اچو ښه ټینګې شیدې ته راځي بیا نور سره څه په دې هوټل کې تیاری په دې نور ورسره چرګ کړی پخو جګر پخو لوبیا پخو دال ماش دي چولې دي بامیه ده همداسې څوک بل شی بیرونه راوړي هغه پخو ورسره بیرون هم خلک راځي چې راله سمبوسې شته دی پراټې دي بیا داسې په دې هفته کې مو کومه ورځ ډېر زیات بیروباري دلته نو داسې ده چې دا د ورځو فرق دی د خلکو پورې بعضې داسې ورځ راشي چې پنجشنبه راشي ګرمی د جمعې ورځ یې ګرمی بیا داسې ورځ راشي جمعې ورځ سړی خالي ورځ یې ګرمی دا د خلکو پورې بس خلک بعضې ورځ باندې ډېري بعضې ورځ باندې کمي رقیبان خو نږدې نشته کوم هوټل والا رقیبان خو داسې دي چې بس سره چیلنج کوي و ټول هم کشو لګولی دی چې هر سړی زور کې دی چې بس کار څوک ښه کوي ګاګ د چا زیات دی کار خو انشاءالله چې د 30 ساعت زمونږ زیات او دغه ودونه ګیلاس هم په څو دی په چاینک کې پخوئ یا ګیلاس مونږ 2 رقمه چای جوړو استاده یو دی داسې دا چې د خلکو اقتصاد ډېر ضعیفه دی یو چای جوړو د 10 والا جوړو بل چای ټینګ جوړو هغه د 60 والا ورسره پراټې بیا څه قیمت دی پراټې په 10 روپۍ پراټه ورکو او سمبوسې جوړه 15 کله داسې راغلی چې چا چای څکلي او همداسې غلی ځان یې شپېلی کړی و والا دغسې خلک خو راشته پکې بعضې پیدا کېږي نو بس موږ کله رش ډېر شي بس بعضې نفر ووځي همداسې زموږ له یاده ووځي بعضې نفر ښه هلته ورسي بېرته راوګرځي پیسې راکوي به دغسې هغه کسان ته څه درخواست چې همداسې چې چیز کې اوسي نو هغه کسان چې دغسې یو دوامداره دلته راځي او دغه شی دا به درد نه خوري دا 10 روپۍ یا 10 روپۍ دلته دې ودرېږي ووایي چې یاره پیسې نشته موږ ورته پرېږدو بس لاړ دي چې بیا دې راشي خو دا بده ده چې دلته کېوځي موږ مصروف یو هغه ځان سره پیسې ویسي دغه بیا ارام لوېږي ورته هر څوک کولی شي شیدو چای پخې کړي نه هر څوک نشي کولی دا خپله استازي غواړي څه پکې کمال دی کمال شته پکې داسې وه چې دغه استاز زما خو اوس پیله استاد نشته دی لمانځه ته تللی دی هغه چې ولاړ یې زه چې دلته ما سره چې استاد نه یم مانه دا شوده ورانېږي هغه چې دلته خالي موجود وي زه دا شوده خپله بس دمه خلي جوړېږي دا خپله طریقه غواړي چې سره کم جوړې شي څو دلته کې خو دلته ګرمېږي بیا د دې نه دلته راچولي هلته جوړول غواړي 2-3 رقمه جوړېږي دا ډېره مننه چې مصروف تاسو نه ډېره مننه چې زموږ څنګ ته راغلی مننه کور ودان خیر سلام Yo Afghanistan YouTube channel.
دوستانو بیا خیر اغلاس دغه ورونه چې ګورئ دغه ټول ګونګیان دي تاسو یقینو کې 15 یا 20 منټه موږ دوی سره په دغه باندې ورسېدلو چې دوی ویل چې موږ په پښتو په یعنې په دوی ګونګیانو ژبه کې فکر کوم چې هره ژبه دوی چې موږ په پښتو نه پوهېږو زه حیران اوس په دې یم چې دوی د څرنګه پښتنې وکوه او څنګه زه دوی پوه کړم په دې باندې نوم د چی دی نوم ملګرو په ډېرو کم اشارو باندې پوه شم په دې هیله که څه ویلي او یا څه چې هر څه خبرې کړي چې تاسو هم خفه نه شئ چې څوک وینئ انشاءالله څه به ویلي نه ځکه چې فکر کوم دوی ټول محصلین دي درس وایي او دوی سره ټول خپل یو ګروپ دی ناست دي نو بس فکر کوم چې زړه یې وخوړلو سر یې وټکولو چې هره څه مسله ده نو زموږ سره اوسئ زموږ د نورو خپلو ویډیوګانو لپاره یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. Bien. څنګه یې حیوا نوم دې څه دی زبیر څوک زبیره زبیره څنګه یې سلام جوړ تکړه السلام علیکم څنګه په خیر ښه شکر الحمدلله ستاسو راتلل خوشاله اوس خیر شو چی تیاری ته دا دهی په لیچاړ دی د ورځې تقریبا څو روپو کار کوي کېږي نو 2000 بند کړي دی 3000 2500 5000 دونه کی برابرۍ ده نو 5000 هم کېږي او برابرۍ ده او ګاګ دشته دی نشته دی نه شکر الحمدلله ګاګ شته دی راځي راځي څو وخت ډېر ګاګ کی واز مازیګری کې ماخام کې ماسوتنی کې او په خپل خوري کنه ولی نو خورو او د چا نه زده کړه دا کاروبار دا مې کارتنو کې استاد مې ده استاد او هغه په خور کې زده کړه ماته دلته زده کړه
هغه استاد ته څومره دعا کوي چې کوم مازدیګر باندې که نه یو 2 روپۍ وګټئ ولې نه کوم ولې نه وځي استاد مې د خامخا دې دعا کوم غواړي شاګرد ځان سره ټریننګ کې ولې نه 2 روپۍ ورکوي سل 200 ولا ورکوم سل 200 زه شوم صحیح ده صحیح ده ښه ورځ ژوندی اوسې مننه السلام علیکم Yo Afghanistan YouTube channel. د لا نورو ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ.